د ورور سوال کړی دی چې زموږ وي د خپلوانو کې د چا سره مسله راله او یې ډېرې خفه کړم، ډېر زیات یې خفه کړم، زیاتی یې کړی نو ما د هغه د مرګ سوال وکړو چې الله دا سړی د دنیا نه واخله خو موږ وایو غوسه کې خلک وایي الله دنیا نه ورک کړه. 2 ورځې بعد هغه مړ شو. اوس دې غریب ټینشن کې دی که دا زما د دې خیرو د لاسه مړي نو په ما سشتي او که نه. اول خو ګوره دا مسله یاده کړي، مسلمان له پکار ده چې مسلمان ته چېرته هم خیرې نه کوي، خو که چېرته تا سره ظلم وشو نو ته خیرې کولی شي د ظلم په اندازه، خیرې کولی شي ظلم په اندازه که د هغې نه زیاتېږي بیا ته هم زیاتېږي. او ځکه چې کم سړی ظلم ورسره شوی دی معمولي او دی خیرې دومره کوي چې هغه د دغه ظلم سره مناسب نه دي نو دی په خپله په ظلم کې واقع شو. دا خبره ورسره یاده ساتي. بل دا چې د مظلوم خیرې قبلیږي نو ده له پکار دی چې د الله نه ویېرېږي. اوس یو سړی راغی ستا سره معامله راله چې یاره 15,000 روپۍ ستا په ما کېږي، 15,000 کې تاله 4,500 درکړي، 500 تا نه واغستې ظلمن او ته الله سوچت یا الله د ملا تیر وله مات کړه، یا الله د کینسر په مرض یې اخته کړه، یا الله بچي داسې کړی که نه 500 روپو باندې ته د هغه د ملا تیر ماتې، کینسر پې لګې، بچي وله ړندې کڼې، ښځه وله کونډه کې او ټول یې دي 500 روپۍ ګزاره کوه. نو ته چې کله که ظلم در سره وشي نو په خیرو کې به زیاتی لګي. او غوره دا ده چې معافي ورته وکړي بلکل خیرې ونه کړي. دا غوره طریقه ده. اوس راځو د ورور دې مسلې له د خیرې د څه کړي د مرګ او سړی څه شو مړ شو. نو یاده کوي چې څوک د چا دپاره خیري وکړي او مرګ وغواړي او هغه سړی مړ شو دی به د ده قاتل یي او که نه به یي؟ تاسو څه وایئ؟ ولې نه تقدیر کې خو لیکلی شي وو خو که دی د خیرو د لاسه مړي هېڅوک د چا نه روح داسې نشي اخیستی چې داسې ترې راوباسي، خو ذریعه ګرځي په مرګ کې. ته یو سړي له سوک ورکړي، صرف سوک ته یې ورکړی دی او هغه سوک په هغه داسې ولګېدو چې مړ شو. موسی علیه السلام چې ګزار ورکړو نو دلته خو څوک داسې نشي وایي تا ترې روح واخیسته، خو د ده په مرګ کې ته څه شوې؟ ته سبب شو. دې سړي چې خیرې وکړه او دی 2 ورځې بعد مړ شو، بل دی قاتل شو که نه شو؟ یو جواب دا راغی چې نه قاتل نه دی. بل جواب نو بیا خو قاتل شو. دا دریم قول لاغی که په ټکه په خیرو پسې مړي بیا دی قاتل دی، که وخت پکې اورېدلی بیا دی قاتل نه دی. موږ سره 3 مسلې شو. یو مسله دا یو جواب دا دی چې دی قاتل نه دی. دویم جواب دا دی چې دی سبب دی نو چې سبب شو بیا خو قاتل دی. دریم دا چې نه تفصیل که نږدې مړي نو بیا قاتل دی، که لرې مړي بیا نه دی قاتل. جواب دا یاد کړئ چې دی قاتل نه دی. ولې نه دی؟ هغه په دې چې موږ ته دا پته نشتي چې دی د دې خیرو د لاسه مړلی که نه الله رب العزت د ده نیټه بې د خیرو نه دقه لیکلې وه. اوس ورسېدی که نه مسله موږ ته دلته جوړېږي چې دلته موږ سره علم نشته. لکه تا د شپې ووایي تهجد کې چې الله دا پلانی مړ کړي، سهار هغه مړ. اوس دا پته نشته چې دا ستا د خیري الله قبول کړي دی مړ شو که نه دی بې د خیرونو دغه ټینګ کې مړ شوی. نو ځکه موږ دلته دا وایو فقهاو دې کې څه دیت نه دی ذکر کړی علماو، د امت علماو د اوسه پورې په دې کې څه دیت
نه دی ذکر کړی چې یاره دی په دې کې قاتل شو په ده باندې دیت شتي یا قصاص دی دې شی نه دي ذکر کړي بلکې سلف وخت کې داسې واقعه راغلې ده چې واقعیت به ذکر کړو سعید بن زید بن عمرو وایي سعید بن زید رضی الله عنه صحابي دی د هغه سره د هغه په خپلوانو کې یو زنانه وه چې د هغې ورسره څه مسله راغله د دې کور په باره کې نو ده وی د سعید وی پرېږده دا پرېږدئ چې څه وایي بس زیاتې کوي لګیا دي ما د رسول صلی وسلم نه اورېدلي دي سعید رضی الله عنه چې چا د چا نه یو لیش ځمکه ظلمن واغسته که نه قیامت په ورځ به دا ووڼه ځمکې الله دغه غاړې ته ور واچوي یعنې هغه زنانه دعوه چې کومه کوله هغې کې هغه دروغجنه وه بیا یې دا ووایي اللهم ان کانت کاذبه یا الله که دا دروغجنه یي که نه نو د دې د سترګو نظر ختم که یوه واجعل قبرها فی دارها او قبر په کور کې وګرځوه ګوري په کور کې وګرځوه نو بیا راوي وایي د دې قصې وایي ما په خپله دغه زنانه لیدلی وه چې د هغې نوم اروا و هغه ما په خپله لیدلی وه چې کله به ګرځېده نو په دیوالونو به یې لاس ایښوده څه به ورته ښکارېدي نو او خلکو ته به یې وي اصابتني دعوة سعید بن زید زه د سعید بن زید رضی الله عنه خیرو وهلی یم نو هغې ورځ خپل کور کې روانه وه څه کار یې کوه هغې ته خو څه ښکارېدو نه نو کوې و کور کې هغه کوې ته ولې د مړه شو نو هغه کوې قبر شو نو هغه خیري بلکل قبولی شو و دې کې چا سعید بن زید نه دی رانیولی چې په تا قصاص ته او په تا دیت ته او په تا دغې بلکې دې نه ته عجیبه یو قصه ذکر کړم امام ابن ابي الدنيا راوړې ده یو تابعي دی مطرف ابن شخیر رحمه الله ډېر مشهور تابعي دی او د باره کې راځي د ده دعا به قبلېده ډېر نیکعمله سړی چې څه به د الله نه وغوښتو الله به له ورکول نو ده یو ملګری ولېږو یو کس یې ولېږو دا ډېره عجیبه قصه ده وی لاړ شه دغه کور کې یو جنۍ د ماله یې وغواړه کله ملګري ته ووایي که په خپله خو نشي تللی حیا ورځي یا بله څه مسلې بلې نو یا دا چې دی د هغوی خپلي هغوی ته نږدې نو ته ورشه دا جنۍ ماله وغواړه دی چې ورغلی څه قصه به یې هلته کړي نو هغه جنۍ یې ځان له وغوښته او لېږلی د ده څه دپاره چې ماله وغواړي هلته یار کار ځان له وکړو چې راغی نو ده ورته چې هانسي چلو شو یا خو ما وغوښته ولې ما خو ته لېږلی چې ماله وغواړي یاره ما ورته ستا ذکر وکړو خو هغوی چې دلی نه ورکړو بیا ورته ما ستا ذکر وکړو یو خپل ذکر مې وکړو یو هغوی صحیح تاله خو یې درکوو په سر سترګو خو مطرف لی نه ورکړو هغه ته یې دروغ دي ووایي دا ته دروغ هغو به تا داسې نه یې ویلي وایي نه نه دقې شیان یې ویلي وایي یا الله که دې دروغجني سبحان الله علما وایي هغه سړي له ډېر احتیاط پکار دی چې هغه ته پته وي چې الله زما دعا قبلوي دې له ډېر احتیاط پکار دی بعض نیکعمله بندګان شته د الله هغوی ته د ځان پته ده چې زه د الله نه څه غواړم الله یې زر راکوي دې سړي له ډېر احتیاط پکار دی په خیرو کې نو ده بس غوسه شوی انسان غوسه شي که نه ځکه چې غټ دغه یې ورسره وکړو وایي یا الله که دی دروغجن نو په دې ځای کې راته وښایه چې دی دروغجن دی نو ده لا خیري پوره کړې نه وي او هغه نه سوتو به هغه ذکر راولیدو نو بیا خلکو لاړو د هغه وخت چې کوم امیر و باچا و حاکم و هغه ته یې شکایت وکړو د مطرف وایي سړی وجلی دی سړی وجلی زموږ سړی وجلی نو هغه ولې ناشنا جواب ورکړو وایي زه دې اوس په څه کیس کې راونیسم خو یو حل شتي څنګه چې هغه خیري وکړي دې کس ته او مړ یې کړو یو تاسو خیري وکړئ چې دی مړ شي ځکه چې بله لار خو نشته شریعت دې کې قصاص نه دی ایښودی شریعت دې کې دیت نه دی ایښودی او موږ خو عمل په شریعت کوو بس یوه لارې ده چې اوس څه وکوئ اوس خیري ورته وکړئ چې الله دې مړ کړي یو ستاسو زړونه به یخ شي الغرض دې قصې مې په دې ذکر کولی چې په دې کې شریعت څه دیت نه دی ایښودی بل دا چې موږ ته یقیني دا پته نشته چې دی څنګه مړ شوی دی ولې مړ شوی دی
ورسېدی پې که نه. بهرحال په خیرو کې ډېر احتیاط کوئ، ډېر احتیاط کوئ، هېڅ پته نه لګي. کله سړی غوسه کي یو خبره وکړي او بیا وروسته په هغې ډېره پښیمانې، خصوصا نیکان خلک چې کم دي هغوی ته دا زما خاص نصیحت دی چې کله تاسو خیرې کوئ ډېر احتیاط کوئ او زیاتې مه کوئ په خیرو کې.